د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ د نورالمدارس دارالعلوم او دارالحفاظ څخه د قرآن کریم 14 حافظانو ته د فضیلت پګړۍ ورپه سر کړل شوې. په دې اړوند جوړ شوو مراسمو کې مسؤلینو وویل چې د دغه ډول پروګرامونو ترسره کول د قرآن کریم درناوی او د هیوادوالو په ورځني ژوند کې د الهي احکامو پلي کول دي او همداراز اوسني چمتو شوي شرایط یې د اسلامي امارت د مجاهدینو د زیار او زحمت پایله وبلله. مدارس جای تربیتگاه و جای انسان ساز است. بیاییم از همچون مدارس خود اولادای خود را مانند خالد بن ولید ما باید تربیت داشته باشیم. امروز امت اسلامی از هر زمان بیشتر و بیشتر به تربیت نسل‌های آینده امت اسلامی نیاز دارد. علما د پیغمبرانو وارثان دي، نو دا وراثت دا یوازې په امام صغرا کې به نه وي، بلکې په امام صغرا امامت صغرا او په امامت کبرا دواړو کې عالم د پیغمبر وارث دی. این اساس و بنیاد این نعمت بزرگی که امروز ملت افغانستان برخوردار است، صاحب یک نظام اسلامی است و صاحب یک وحدت ملی است و در رهبری امارت اسلامی افغانستان یک شخصیتی با تقوا و پرهیزگار و شخصیت شیخ الحدیث و القرآن قرار دارد. از این نعمت بزرگی که ما برخوردار هستیم قربانی همین مدارس و علماء کرام و حفاظ کرام بود. ورته مهال د بلخ ولایت مرستیال والی په انساني ژوند کې د قرآن کریم د فضیلت او رول په اړوند خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې ټول هیوادوال باید په اتحاد او اتفاق سره د جماعتونو او مدرسو په جوړولو کې هر اړخیزه هڅې وکړي. شما خواهش من است که اتفاق و وحدت هماهنگی همگی تن رجوع به مدرسه، رجوع به مساجد، جور کردن مساجد، جور کردن مدرسه ها رجوع بکنین. له بلې خوا فارغ شوو حافظانو د خوښۍ په څرګندولو سره وویل هغه څه چې زده کړي دي د اسلامي ټولنې د ودې او خدمت او د قرآن کریم د زده کړې د کلتور دودولو په برخه کې به ترېنه ګټه اخلي. 6 سال است که من در حفظ قرآن کریم درس میخوانم. الحمدلله بعد از 6 سال مدت حفظ قرآن کریم را حفظ نمودم که الحمدلله امروز فارغ شدم. استاد بزرگوارم الحمدلله امروز به سر ملف دستار را فضیلت را پیشاند. 30 سال میشه که ما در حفظ قرآن کریم شروع کردم. 2 سال حفظ را تمام کردم، 1 سالم دوره خواندم و امروز بسیار یک روز خوبی است که میسر شد برای ما. از الله تبارک و تعالی بسیار سپاسگزارم و از مردم کشنده میخواهم که اولادهای خود را در مدرسه بانند انشاءالله حافظ قرآن کریم شوند و طلاب و در مدرسه خدمت کنند و در آینده یک طالب العلم، یک مجاهد و یک عالم در مردم خدمت کنند. د یادولو وړ ده چې دا د بلخ ولایت کشندې ولسوالۍ د نورالمدارس دارالعلوم او دارالحفاظ څخه د قرآن کریم د حفظ د فارغانو 8مه دوره ده چې د اسلامي امارت د مسؤلینو په شتون کې د فراغت غونډه لمانځل کیږي.